بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نن موضوع تاسو ګرانو هیوادوالو ته د قضایي دندو او صلاحیتونو واکونو په برخه کې ده. د دې برخې اصلي موخه د دندو توحید کول او د محکمو د صلاحیتونو او واکونو څرګندول دي. اول، قضایه قوه د اسلامي امارت یو خپلواکه برخه او رکن دی او د نورو قوو ترڅنګ خپله دنده په خپلواکه توګه ترسره کوي. دویم، قضایه قوه به تمامو هغو حقوقي او جزایي دعوو ته رسیدګي کوي چې په هغو کې حقیقي اشخاص او یا حکمي اشخاص په ګډون د دولت امارت یا مدعی او یا مدعا علیه وي او د شریعت مطهره له احکامو سره سم به هغوی د قضایه قوې مخې ته له خپلې دعوې سره وړاندې کیږي. دریم، هیڅ قانون او په هیڅ حالت کې بغیر د امیر المؤمنین حفظه الله څخه نشي کولی چې یوه قضیه او یا ساحه محل د قضا د اسلامي امارت د قضایي قوې له واک او صلاحیت څخه لرې کړي او بل مقام ته یې تفویض او وسپاري. څلورم، د محاکمو قطعي او نهایي فیصلې واجب التعمیل دي، یعنی د تطبیق وړ دي. البته که د امارت اسلامی محاکمو کومه فیصله د یو چا په اعدام یا قصاص یا په حدودو او یا په اوږدمهاله دایمي حبس صادره کړې وي، نو داسې قضایا بیا دریو محکمو، ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه او ستره محکمه، د دغې دریو محکمو له طی کولو او فیصله کولو نه پس او د امیر المؤمنین حفظه الله د منظورۍ نه وروسته تطبیق کیږي. پنځم، ستره محکمه او د سترې محکمې قاضي القضات او د سترې محکمې مرستیالان او د سترې محکمې اعضا او غړي د محکمو له فعالیتونو څخه څارنه کوي او د محکمو په فعالیتونو کې د شریعت موافق د مساوات او د یو شان تطبیق ډاډ ورکوي. شپږم، ټولې جزایي او حقوقي دعوې به لومړی په ابتدایه محکمه کې فیصله کیږي. اووم، عدلیه محکمې به د هغو دعوو په انفصال او حل کولو اقدام کوي چې په حقوقي او جزایي موضوعاتو کې د دعوو د خاوندانو یا له مربوطو څانګو څخه دوی ته وړاندې کیږي او د هغو د حل او فصل تقاضا ورڅخه شوي وي.
اتم محکمه ابتدایي ته عارضه په مستقیم ډول وړاندې کیدی شي. نهم عدلیې محکمې هغه دعوې چې دوی ته رسیږي د صلاحیت لرلو په شرط د شرعي اصولو او مقرراتو له مخې حل او فصل کوي. لسم جزایي دعوې د واقعې د پیښې په محل او حقوقي دعوې د مدعا علیه د استوګنې په محل کې حل او فصل کیږي. 11 که محکمې ته دعوې زیاتې راشي نو د محکمې د قاضي لخوا ترتیب کیږي. هر یو مدعی او مدعا علیه ته د دعوو د را رسیدو په ترتیب ټکټ ورکول کیږي چې په هغه ټاکلې نیټه بیا د خپلو دعوو د اقامه کولو دپاره محکمې ته طرفین حاضر شي. 12 د عدلیې لوړې محکمې تر هغه وخته پورې چې ټیټو محکمو کوم حکم صادر او فیصله کړی نه وي د دعوو فیصله نشي کولی. 14 هیڅ یوه امارتي او رسمي اداره نشي کولی چې د محکمې صادر شوی حکم ته تغییر ورکړي. د قضایي دندو او صلاحیتونو له بیان نه پس د محاکمې برخه او د هغې طرز العمل. په دې برخه کې به صورت او جریان د محاکمې بیانیږي چې کوم په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه او په تمیز محکمه کې صورت پیدا کوي. تر ټولو د مخه اول په ابتدایه محکمه کې د محاکمې جریان او صورت. په ابتدایه محکمه کې د محاکمې صورت او جریان باید په دې ډول وي چې اولا باید دعوه کوونکی ابتدایي محکمې ته د عارضې له مخې خپله دعوه اجمالا اقامه کړي او د عارضې محتویات باید د دعوې له محتویاتو سره توافق ولري. یعنی په عارضه کې به هغه څه لیکي چې په اړوند محکمه کې د هغې دعوه کول غواړي. استدعا او عارضه کول محکمې ته له دې کبله ضروري ده چې د قضاوت د صحت شرط په حقوق العباد کې تقدم د شرعي دعوې ده. لکه څرنګه چې په درر الحکام شرح مجلة الاحکام جلد 4 صفحه 665 او 666 کې ذکر دي. یشترط فی الحکم سبق الدعوه، یعنی هغه دعوې چې په حقوق العباد کې شوي وي په هغې کې د مدعي لخوا وړاندې کول د دعوې او صورت دعوې دا شرط دي. نو که قاضي صریحي حکم کوي په هغه فیصله کې چې د حقوق العباد اړوند وي نو لازمه ده چې اولا به د مدعي لخوا دعوی صحیحه وجود ولري او که یې حکم وکړو پرته له دعوې د مدعي څخه نو د قاضي حکم نه دی صحیح، ځکه چې قاضي ته د خلکو د حقوقو په حقله علم او پوهه نه وي چې د چا پر چا حق دی. لکه څرنګه چې قاضي خلک نشي مجبورولی د خپلو حقونو په وصولولو، دغه رنګه پرته له دعوې کولو یې په حکم کولو هم نشي محکومولی. نو خلکو ته پکار ده
چې د خپلو حقوقو طلب او مطالبه په خپله وکړي او یا یې پرېږدي. قاضي ته حق د مداخلې نشته. البته که د قاضي حکم د یو موضوع اړوند په حقوق العباد کې صریحي نه وي بلکې حکم ضمني او فعلی وي، نو بیا د قاضي د حکم لپاره تر مخه د دعوې د وړاندې کولو حاجت او ضرورت نشته. د حکم ضمني یا قضای ضمني مثال لکه دوه ګواهان شاهدان چې د یو چا په نفعه گواهی او شاهدي وکړي پر داسې مدعا علیه باندې چې هغه غایب وي او بیا د هغه غایب مدعا علیه نوم د پلار نوم او نسب هم بیان کړي، نو که قاضي د مدعی پر نفع د حق فیصله او حکم وکړي په مدعا علیه غایب باندې په سبب د بینو، نو د دې حکم سره سره دا حکم د قاضي د مدعا علیه پر نسب هم دی ضمناً، اگر چې دلته تر مخه دعوه د نسب نوي شوي. د حکم فعلی یا قضای فعلی مثال لکه قاضي د یو داسې صغیر نکاح وکړي چې هغه ولی نه لري، یا قاضي د یتیم مال خرڅ کړي او یا یې ورته واخلي او یا د یتیم ځمکه تقسیم کړي، نو دغه افعال د قاضي حکم فعلی دی، دعوی صحیحه تر مخه نه غواړي. دویم قسم دعوه هغه دعوا ده چې په حقوق الله په حقوق عامه کې وي، لکه حد زنا، حد شرب. نو په داسې دعوا کې چې د حقوق الله له جملې څخه وي، نو په داسې قضیه کې د دعوې او صورت دعوې وړاندې کولو ته ضرورت او حاجت نه وي. یا لکه د قاضي په وړاندې دوه کسان گواهی د دې وکړي چې فلانی خپله ښځه ته 3 طلاق ورکړي او له طلاق ورکولو نه پس اوس له خپلې ښځې سره جما هم کوي، نو قاضي به د دغه گواهانو له گواهۍ نه پس د طلاق واقع کېدو حکم کوي او هم به د ښځې او خاوند ترمنځ تفریق او جداوالی راولي. نو په دغه صورت کې هم پرته له دعوې د قاضي حکم درست او صحیح دی. د حقوق الله او حقوق العباد او قاضي ته تر مخه د دعوې وړاندې کولو او نه وړاندې کولو له بیان نه پس د یادونې وړ ده چې کومې محکمې ته اولا عریضه او استدعا وړاندې کیږي باید چې د اصولو او قوانینو موافق وي او پر هغه دواړو شرایطو چې کوم شرایط د کمال او کوم شرایط د صحت دي په هغه دواړو مشتمل وي. شرایط کمالیه دا معنا چې که دغه شرایطو مراعات په یوه عارضه کې د عارض لخوا نه وي شوي، نو دغه عارضه د محکمې له طرف نه رد کیږي. او شرایط د صحت دا معنا چې که دغه شرایط نه وي مراعات شوي د عارض لخوا په یوه عارضه کې، نو د محکمې لخوا دغه عارضه رد کیږي. شرایط کمالیه د عارضې لکه د طرفینو شهرت باید ذکر شي په عارضه کې،
او د طرفینو صفت ذکر شي. د اقامت او اوسېدو محل او تاریخ وغیره باید په عریضه کې ولیکل شي. شرایط د صحت د عریضې لکه د مدعی اهلیت په عریضه کې ولیکل شي چې آیا مدعی د دعوی اهل دی او کنه، او د مدعی او مدعا علیه نمونه په عریضه کې ولیکل شي. د مدعی مطالبه د حکم پر مدعا به وغیره دا ټول باید په عریضه کې ولیکل شي. په شرایط کمالیو کې د عریضې نیټه د ورځې، میاشتې، کال په تفصیل سره هم باید ولیکل شي. تاریخ د عریضې په عریضه کې له دې کبله ضروري ده چې مرور زمان او عدم مرور زمان به قاضي ته معلوم شي. ځکه که چیرې عارض 15 کاله بغیر د شرعي عذر نه عریضه او دعوا نوي کړي، د محاکمې په لومړۍ مرحله کې قاضي د سلطاني منع له امله د هغه دعوه نه اوري. لکه څرنګه چې په درر الحکام 4 جلد صفحه 295 کې داسې لیکل شوي: انواع مرور الزمن. ان مرور الزمن على نوعين. النوع الأول مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته 36 سنة، ولذلك فالدعوة التي تترك 36 سنة بلا عذر لا تسمع مطلقا إلى آخره. النوع الثاني مرور الزمن المعين من قبل السلطان. خلاصه دا چې هغه دعوی چې د ډېرې زمانې د تیریدو له وجې د اورېدو وړ نه وي، دا په 2 قسمه دي. یو قسم یې هغه دعوی دي چې حکم یې اجتهادي دی او موده یې 36 کاله ده، او بل قسم یې هغه دي چې مرور د زمان د سلطان او امیر له طرفه معین شوی چې موده یې 15 کاله ده. نو بناءً هغه دعوی چې د مدعی لخوا 36 کاله بغیر له څه عذر څخه پر مدعا علیه نوي شوي، نو هغه دعوی به په محکمه کې قاضي نه اوري او نه قابل د سماع دي. ځکه چې 36 کاله یوه دعوه پرېښودل د مدعي او دعوه نه کول سره له دی چې په دعوه کولو یې قدرت هم وي او څه عذر هم نه وي. دا په دې معنا ده چې دغه مدعي په خپله دعوه کې پر مدعا علیه ریښتونی او حقدار نه دی. دویم قسم هغه دی چې مرور د زمان د سلطان له طرفه معین دی چې موده یې 15 کاله ده او دا سلطانی منع ده. نو د امیر او سلطان له طرفه سلطانی منع دا ده چې په یوه قضیه کله 15 کاله تیر شوي وي او مدعي پر مدعا علیه په دغه موده کې دعوه نوي کړي، نو داسې دعوه بیا قابل د سماع او اوریدو نه ده. البته د دغه دویم قسم په حقله که امیر او سلطان قاضي ته امر او هدایت د اوریدو وکړي،
نو قاضي به بیا د مدعي دعوه اوري او په محکمه کې به یې جریان ته اچوي او امیر او سلطان ته د دغه دویم قسم دعوو په باره کې دا اجازت هم شته چې یو قاضي له دغه قسم دعوو اوریدو منع کی او بل قاضي ته د دغه قسم دعوو د اوریدو اجازت ورکړي او دغه دویم قسم مرور د زمان چې منع سلطانی ده دا صرف په حق د قاضي کې ده نه په حق د حکم او ثالثانو کې نو بناءً کچیرې پرته له قاضي څخه یو حکم او ثالث فیصله وکړي په داسې قضیه کې چې مدعي یې 15 کاله دعوا نه وي کړي نو د حکم او ثالث دغه فیصله درسته او صحیح ده او فیصله به نافذ کیږي حتی که دوه کسان یو قاضي د حکم او ثالث په حیث د خپل دعوی لپاره مقرر او معین کړي په هغه دعوه کې چې 15 کاله پرې تیر شوي وي نو دغه قاضي ته د دې اجازت هم شته چې په حیث د حکم د دوی په منځ کې فیصله وکړي اگر که 15 کاله پرې تیر شوي دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين